دغه ماشوم چې تاسې ګورئ دی حمزه حماس دی او ماشاءالله خدای ورته ډېر خوندور غږ ورکړی دی. لږه موسکۍ شبنګړې وشرنګوه شور ورکړه ګوتې مې ګوتو کې راماتې کړه او زور ورکړه. یعنې 11 کلنۍ کې تا قرآن کریم حفظ کړی. ماشاءالله ماشاءالله. غیرتي کور قندهار دی ډېر پیاوړی ننګرهار دی د غازي د غاړې هار دی زار قربان د پکتیا نه د لوګر او نورستانه په ما ګران افغانستانه یا څو هندوې راپسې وې مسلمانې مې کړې پیغلې زما غزلې ګورې شاعرانې مې کړې درله مې ژبه. اتمې سپارې درېم پاو راته ویو. اوبه روانې وې نرګسې و په غاړه ولاړ د یو سړي سره ښایست او مینه دواړه ولاړ زمونږ سر په خپل وطن کې هم راکم غوندې دی لکه د بلې ژبې شعر چې په ژباړه ولاړ مړه سعوده د دې رود اوبه راوخوشینده یوه پیړۍ یو په انګار کې په ولاړه ولاړ. سلامونه درنو ملګرو، یو ځل بیا هم مینه او درنښت درته وړاندې کومه او دا ځل درته د ادبي خپرونې سره راغلی یم او څنګ ته مې دغه ماشوم چې تاسې ګورئ دی حمزه حماس دی او ماشاءالله خدای ورته ډېر خوندور غږ ورکړی دی او ډېر ښه ترنم کوي. نو نن به د حماس نه خوندور ترنمونه اورو. حماس نوی ګل دی د ترنم په برخه کې، تازه تازه یې په ترنم پیل کړی دی او غږ یې ما په لومړي ځل واورېدو ډېر ښه اثر یې راباندې وکړو. نو دا مې ښه وګڼله چې تاسې ته مخاطب کړم او د دغه غږ له خوږو تاسې هم برخمن کړم. نو حمزه په پیل کې خو ستړی مه شې، په خیر راغلی. مننه، خیر اوسې. خیر اوسې، ډېره مننه حمزه. څنګه یې ژوند دې څنګه دی؟ شکر الحمدلله، ژوند مې ښه خوشحالۍ سره روان دی. ستا ژوند څنګه دی؟ خیر اوسې، خیر اوسې، بیخي ښه دی. مکتب خو به وی که نه؟ مکتب یم. څوم سیم کې؟ اتم سیم کې. څوم نمرې رښتیا ووایه؟ دویم نمره. دویم نمرې. دا ترنم دلته مکتب کې به دې کوو بیا همداسې مینه دې ورسره پیدا شوه که نه؟ مکتب کې مې لومړي ځل لپاره کړو نو بیا مې ورسره مینه پیدا شوه. بیا چا درته وویل چې حمزه جانه ښه غږ لري؟ استادان راته ویل دی. مکتب کې مې ویل. لومړی به د حمزه نه ترنم واورو بیا به وروسته ورسره نور هم کیسې کوو. لومړی راته یو ترنم وکړه چې دا ملګري به حتما تږي ستا د غږ. لږه موسکۍ شبنګړې وشرنګوه شور ورکړه لږه موسکۍ شبنګړې وشرنګوه شور ورکړه ګوتې مې ګوتو کې راماتې کړه او زور ورکړه ګوتې مې ګوتو کې راماتې کړه او زور ورکړه. یا پښتونه ستا د پښتو ستا د غیرت څه ووایم یا پښتونه ستا د پښتو ستا د غیرت څه ووایم سړی دې وواژلو بدو کې دې خور ورکړه سړی دې وواژلو بدو کې دې خور ورکړه ګوتې مې ګوتو کې راماتې کړه او زور ورکړه. لږه موسکۍ شبنګړې وشرنګوه شور ورکړه لږه موسکۍ شبنګړې وشرنګوه شور ورکړه ګوتې مې ګوتو کې راماتې کړه او زور ورکړه. یا خان صاحب تا سره نوکر بېګا د ولږې مړ شو یا خان صاحب تا سره نوکر بېګا د ولږې مړ شو خانه بچو ته یې حق مو ورکوه پور ورکړه خانه بچو ته یې حق مو ورکوه پور ورکړه ګوتې مې ګوتو کې راماتې کړه او زور ورکړه ګوتې مې ګوتو کې راماتې کړه او زور ورکړه. یا هغې خو ډېر وویل زه د بېسودوال خوښه یم یا هغې خو ډېر وویل زه د بېسودوال خوښه یم هغه په خپل اختیار کې نه وه هغه مور ورکړه هغه په خپل اختیار کې نه وه هغه مور ورکړه ګوتې مې ګوتو کې راماتې کړه او زور ورکړه.
لږه موسکۍ شه بنګړي وشرنګوه شور ورکړه لږه موسکۍ شه بنګړي وشرنګوه شور ورکړه ګوتې مې ګوتو کې رامات کړه او زور ورکړه ګوتې مې ګوتو کې رامات کړه او زور ورکړه ډېر ښه دی اخره کې وایي زور ورکړه ډېر ښه حمزه جانه ستا خو ماشاءالله ډېر ښه غږ دی ښه داسې کور کې ته پلار جان ته یا ورور کوم چا ته کله ترنم کې کوم څوک درنه ډېر غواړي چې ترنم ورته وکړي پلار مې درنه ډېر غواړي عادي ته دې ترنم کې کله مور ته دې کور کې ښه ډېره ښه ده ماشاءالله ډېر ښه غږ حمزه جان ته خدای پاک ورکړی دی نو مکتب نه خو به د ترنم لرې نه پاتې کوي که نه نه خپل درسونه مې او ترنم هم کوم او آینده کې غواړې راتلونکي کې ځان نه څه شی جوړ کړي ډاکټر ډاکټري خو ګوره ډېر بیا زحمت غواړي اوس نه زحمت کوه ورته ډېره ښه ده حمزه نو راځه یو بل ترنم درنه اورو د سرو ګلو ګلستان اریانا او خراسان په ما ګران افغانستان د سرو ګلو ګلستان اریانا او خراسان په ما ګران افغانستان نازولی د کابل دی ښایسته میدان وردګ اتل دی دا زما د مینې کور دی غیرتی کور قندهار دی ډېر پیاوړی ننګرهار دی د غازي د غاړې هار دی زار قربان د پکتیا نه د لوګر او نورستان په ما ګران افغانستان د قندوز ښکلې درې د کونړ غرونه منظرې د سپینې واورې راخورې دي ډېر ښایسته پنجشیر پروان دی راسه وګورئ لغمان دی د ښکلا نه ډک پغمان دی لرې د ننګ او میړانه تل اباد اوسې بغلانه په ما ګران افغانستان غزني ځای د زیارتو دی لوی هلمند کور د زمرو دی دا وطن د شاه زلمو دی څومره لویه کاپیسه ده د زابل موسی قلعه د حسن داره کاپیسه ده غور پرا د نازمین دی د هرات هم ډېر حسین دی او روزګان رنګین رنګین دی کنارې لري بېشماره د نیمروز خاوره نامداره بادغیس د مزیداره شم لوګی لوګی له تا نواز ما ښکلې جانانه په ما ګران افغانستان مشهور په ټول جهان د سره یاقوت د بدخشان د قیمتي او عالی شان دي هندوکش د عالمګیر دی د نړۍ باندې پامیر دی لوی سپین غر د غرو امیر دی زه جهاد مل غواړم الله نه تورې شپې د شاروخانه په ما ګران افغانستان د سرو ګلو ګلستان اریانا او خراسان په ما ګران افغانستان ډېر ښه ډېر ښه ډېر ښه ډېر ښه ماشاءالله دا د ټولو ولایتونو نومونه دې یاد کړي فکر کوم که نه څو دانې پاتې شو څو دانې پاتې شو کم پاتې شو هغه درته یاد دي چې کم پاتې شو سوچ ته وګوره دا خو دې شمارلي نه دي چې څو دي نه شمارلي نه دي ډېر ښه ډېر ښه زه بیا یم هڅه کړې ده نو ډېر ښه دي او ماشاءالله دا خو ته پاڼه در سره مخ ته وه لګیا په یاد وې نو بیا دا داسې احتیاطن ایښې دلته احتیاطن مې ایښې ښه ډېر ښه ماشاءالله دا خو چې دا ټول تا په یادو زده کړي تا خو بیا ښه حافظه ده ماشاءالله دیني سبق دې ویلی څومره دې ویلی حفظ مې ماشاءالله ټول قرآن ویلی دی ماشاءالله ماشاءالله قرآن کریم دې حفظ کړی دی ښه ډېر ښه ډېر عمر دې څومره دی 14 کاله او قرآن کریم دې څومره وخت مخکې حفظ کړی 14 کاله کېږي یعنی 11 کلنۍ کې تا قرآن کریم حفظ کړی ماشاءالله ماشاءالله ته خو بیا ښه دا غږ چې دې ښکلی دی همدا حفظ دې پې کړی دی او قرآن دې تلاوت دې پې کړی دی نو غږ دې ښکلی دی ماشاءالله نو د دنیاوي تعلیم او د ترنم تر څنګ په دیني تعلیم کې ماشاءالله حماس جان
کمال کړی دی. 11 کلنۍ کې دی قرآن کریم حفظ کړی چې دا ډېره غټه توره ده. اوس بیرته دوره دې کړې ده؟ هو دوره کوم. لګیا یې پکې؟ هو لګیا یم. نو کور کې خو کله تراویح نه کوې په روژه کې؟ ولې روژه کې کوم. ماشاءالله ماشاءالله، ته خو بیا د کمال سړی یې. ښځه ډېره ښه ده. نو دا خو دې غټ کار کړی دی. قرآن کریم چې دې حفظ کړی دی حماس جانه، بیرته خو دې زده دی ټول که نه؟ هو انشاءالله. زه درته په قرآن کریم کې یو ځای وښیم، هغه به راته تلاوت کړي انشاءالله. په ښایسته آواز. ښایسته آواز. ته راته د 8مې سپارې 3 پاو راته ووایه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله، ډېر ښه ډېر ښه. بس خدای دې حافظه او همدغسې لره، او خدای دې ډېر عمر درکړي تا ته. او ستاسې د والد صاحب د کور ودان چې په دومره کم عمر کې د هغوی د تربیې برکت دی چې تاسې دومره استعداد لرئ. ډېره مننه حماس جانه. راځه خپرونه راټولو، نور ماښام کېږي که نه؟ یو وروستی تره نوم به راته وکړې او بیا به خپرونه راټوله کړو. درد لمې ژبه د شیر ورکړه عاشقانې مې کړې، پیغلې زما غزلې ګورې شاعرانې مې کړې. در لمې ژبه د شیر ورکړه عاشقانې مې کړې، پیغلې زما غزلې ګورې شاعرانې مې کړې. در لمې ژبه په ننګو کې د ښکاره شوې د انګورو اوبه، په ننګو کې د ښکاره شوې د انګورو اوبه، په ننګو کې د ښکاره شوې د انګورو اوبه. ځینې چینې زېږنده شوې وې روانې مې کړې، پیغلې زما غزلې ګورې شاعرانې مې کړې. در لمې ژبه د شیر ورکړه عاشقانې مې کړې، پیغلې زما غزلې ګورې شاعرانې مې کړې. در لمې ژبه ډېره موده پس مې اثر وکړو د مینې دعوت، ډېره موده پس مې اثر وکړو د مینې دعوت، ډېره موده پس مې اثر وکړو د مینې دعوت. یو څو هندوې راپسې وې مسلمانې مې کړې، یو څو هندوې راپسې وې مسلمانې مې کړې، پیغلې زما غزلې ګورې شاعرانې مې کړې. در لمې ژبه د خدای نه جار شوم چې ستا د مینې زور یې راکړو، د خدای نه جار شوم چې ستا د مینې زور یې راکړو، د خدای نه جار شوم چې ستا د مینې زور یې راکړو. ځینې جذبې مې زړې شوې وې خو ځوانې مې کړې، پیغلې زما غزلې ګورې شاعرانې مې کړې. در لمې ژبه د شیر ورکړه عاشقانې مې کړې، پیغلې زما غزلې ګورې شاعرانې مې کړې. در لمې ژبه ګډوډ خوبونه مې لیدلي دي دروېش
ګډوډ خوبونه مې لیدلي دي درویش روښانه زلفې مې سمې په سینه پرتې وي ورانې مې کړې پیغلې زما غزلې ګورې شاعرانې مې کړې درله مې ژبه د شعر ورکړه عاشقانې مې کړې پیغلې زما غزلې ګورې شاعرانې مې کړې درله مې ژبه. واه 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 ماشاءالله ماشاءالله. ته دې مبادي او درویش روښان دې مبادي ډېره مننه حماس جانه. خوندور ترنمونه دې راته وکړل او کور دې ودان ډېره زیاته مننه او ستاسې د کورنۍ او والد صاحب د کور ودانې مننه چې موږ سره میلمه شوې. مهرباني.